أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. پرون مونږ ولنې آیات چې بدل د متقین نو هغه موې ومما رزقناهم ينفقون. نو دلته کې دا انفاق فی سبیل الله ذکر وشو چې د هغه رزق نه چې مونږ دوی ته ورکړی دی دوی خرج کوي. نو د رزق مختلف معنی وشولې او دلته د رزق نه مراد چې دی نو هغه مال دی. د رزق نه مراد خوراک نه دی بلکې مال دی چې هغه د خوراک د پاره هم استعمالولی شي او نور کارونه پې هم کیږي. او ينفقون کې د انفاق سبیل الله تذکره کیږي. نو یو نفاق دی یو انفاق دی. نفاق چې دی نو دا منافقت ته وایي. دلته چې دی نو انفاق دی د الله رب العالمین په لاره کې خرج کول دي. نو دا خرج په فرایضو د زکات هم دی او دا د صدقې هم دی. وس انفاق څه ته وایي؟ نو دا د لاس نه یو څیز ایستلو ته وایي چې د لاس نه یو څیز اوځي نو کدا په خیر په کار کې او کدا د بد کار کې په دواړو کې دواړو ته چې دی انفاق وایي د لاس نه وتل وایي. مال په نیکۍ باندې هم لګي او په بدۍ باندې هم لګي. خو دلته چې کم مال مراد دی نو دا د نیکی تی مراد ده چې د نیکی باندې کم مال خرج کیږي نو هغه مال خرج کول چې د الله رب العالمین ورکړه ده او د الله رب العالمین په لاره کې واپس په فرض او یا صدقاتو کې یا د الله په رضا کې خپل مال چې دی د الله رب العالمین او د شریعت موافق خرج کی. نو دا دریم صفت شو د متقی. اوس مخکې الله وی والذین یؤمنون بما انزل الیک. والذین او هغه کسان متقیان دی یؤمنون چې دی ایمان راوړي بما په هغه سبانی انزل الیکا چې نازل شوی دی تا ته پیغمبره وما او په هغه سبانی انزل من قبلک چې نازل شوی دی مخکستانه او بالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین ساتي. نو والذین دا بدل لید د مخکی الذین نه دا بدل وګرځیدو نو دا د متقی لپاره صفات شو. دا دواړه چې د متقی لپاره صفات شو چې مخکی دا متقی کم صفات پرون ذکر شو او سبنن ذکر کیږي. نو یو صفت دا دی چې الذین یؤمنون دوی ایمان راوړي. نو وسو دا ایمان چې دا پرون ذکر شوی دی چې الذین یؤمنون بالغیب په مخکی آیت کې. نو دلته بیا یؤمنون تسذرتو کدلته د سی ویلې وی چې والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک نام پروا. نو په دې ځکه یو خبره دا کیږي چې دلته دوباره دا یؤمنون ذکر راوړو حالانکه دا خو دسی هم پرو. خدا یؤمنون د دې د پاره راوړلو چې په قران باندې ځان له ایمان چې دینو دا هم لازمی دی. په الله رب العالمین ایمان دا لازمی دی خو په قران باندې په کتابونو باندې ځان له ایمان هم دا لازمی دی. دویمه خبره دلته دا کیږي چې دا اولنې یؤمنون بالغیب چې دی کم آیت راغې نو د دین بعد یهود په مدینه کې چې دی خبري شروع کړلې ځکه چې د مدینه کې دا اولنې نازل شوه صورت ته. نو هغوی وی چې مونږ هم په الله باندې ایمان په غیب باندې راوړی دی او منظم قائم او مالم د الله رب العالمین په لاره کې خرج کوو. نو دا دویم آیت د هغې په شان نزول دقه شو د دې په بدل کې نازل شو چې الله رب العالمین دوی ته وی چې تاسو ایمان راوړی دی تاسو وایئ چې مونږ په غیب ایمان راوړی او مونږ مونځ کوو مونږ د الله په لاره کې خرج کوو خو ستاسو د ایمان ناقص او نیمګړی دی کامل او مکمل ایمان نه دی. کامل او مکمل به دا هله ګرځي چې پیغمبرانو کې به ځانځانۍ او خوښه نه کوي چې دا منم او دا نه منم. په کتابونو کې به هم دا نه کوي چې دا منم او دا نه منم بلکې الله غ کامل ایمان وته ذکر کوي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک. ایمان متقیان هغه کسان دي چې هغوی ایمان په مخکینو صفات لري خو په دې هم لري چې په دې پیغمبر باندې نازل شوی نو په پیغمبر هم ایمان او په پیغمبر باندې نازل شوی کتاب او یا
سنت په هغه باندې هم ایمان چې دینو هغه لري. نو یو خبره پکې دا شو، یو خبره دا کیږي چې دا مخکینه د عام مسلمانانو د پاره دی، او دا دویم آیات وای چې دا د يهودو د پاره نازل شوی دی چې يهود اول په هغه کتابونو باندې ایمان او رسته پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. نو دا آیت دا غوی د پاره نازل شو چې هغه به داسې ایمان جوړي. خدا خبره ډیره صحیح نه ده، ځکه چې که يهود دی او که نصرانی دی او که مشرک دی او چې هر څوک دی، خو چې یو ځل ایمان راوړو نو بس هغه بیا مؤمن دی او ایمان راوړو په ایمان کې داخل دی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وز دا ما چې دی بما انزل، نو دا ما عام دی. نو مراد تی دا دی چې صرف قرآن مجید تی نه دی مراد، بلکې سنت رسول د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث مبارکه هم مراد دي چې کم څه پتا باندې نازل شوی دي. نو دا ټول چې دا سړي دا پدې کې راځي چې پدې ټول باندې به ایمان راوړي، ځکه چې قرآن په خپل ویلي دي چې وما ينطق عن الهوى، د پیغمبر دا خبرې ده د خواهش خبرې نه دي، بلکې ان هو الا وحی یوحى. الله رب العالمین قرآن کې وایي چې دا وحی دی چې موږ دته کړی ده. نو یو وحی مطلوع ده چې هغه تلاوت کیږي، یو غیر مطلوع ده چې هغه تلاوت نه کیږي. نو مطلوع قرآن مجید دی او غیر مطلوع هغه سنت رسول یا احادیث مبارکه دي. په دې دور کې ډېر خلک د سنت د رسولونو انکار کوي، د پیغمبر د احادیثونو منکر دي، او وایي چې نه صرف قرآن ټیک دی او صرف په قرآن به عمل کوو. نو دا خبرې چې څوک کم کوي دا د ډېرې سستۍ نه او دا په دین باندې عمل ته نه تیار، نو دا د پیغمبر د احادیثونو انکار کوي. خدا انکار نشي کولای، دا رو کوي، په چل باندې کوي، په طریقه خلق په شک او شبهاتو کې اچي او په اخر کې بیا د مکمل دین نه انکار وکړي. نو بما انزل دا ما عام دی، د دینه قرآن او احادیث مبارکات دوه مراد دي چې پیغمبر له ورکړی شوی دي. نو چې کله دوه ورکړی شي په دوه به ایمان راوړو. که څوک قرآن منی وای چې حدیث نه منما، نو بیا دا منځ بسنګ کې د منځ دا تفصیل بده د کم زین راوړي، د منځونو دا رکعاتونه او دا ټیمونه او دا خبرې بده د کم زین راوړي. او دغه شان نور دین چې د هغه ټول په دې باندې بنا دی چې پیغمبر د احادیثونو بغیر ناممکن دی چې د دین تفصیل او تشریح دی وشي. د قرآن کریم تشریح به هم په احادیث مبارکه باندې کیږي. او بیا ورپسې بما انزل الیک، نو د الیک کې اشاره د ختم نبوت طرف ته چې پیغمبر ته ویلې شو چې پتا باندې نازل شوی دی، یعنی دوی ته دا وینا ده چې په دې پیغمبر چې دا نازل شوی نو دا پیغمبر او په دې چې نازل شوی دا اومنه. نو الیک پیغمبر ته اشاره شول، نو مراد دا ده چې پیغمبر چې دا آخري نبی دی، دا آخري نبی دی او دنه پس بل نبی نشتا. ولی چې دلته بما انزل الیک و ما انزل من قبلک دا ذکر شو چې تا ته نازل شي واستانه مخ کې نازل شوی دي. نو کفرس کدا غنه رسته بل نبی وینو دا به ویلی وی چې من بعدک واستانه رسته چې څنګه پیغمبر برازي او پاغه باندې با کتاب او یا حکمونه راځي، لکه په عیسی علیه السلام انجیل او په موسی علیه السلام تورات نازل شوی دی. نو هغوی ته دا ویل شوی دی، قرآن پاغه گواه دی چې دا به وتوی چې من بعد اسمه احمد، تاسو نه رسته به یو پیغمبر راځي نوم به احمدی یا محمد، او دا ټول تفصیلات ول ذکر کول. نو کفرس کدلته بما انزل الیک چې وینو دا د خاتمه د پاره وای چې بل پیغمبر ناراضی. کفرس ک بل پیغمبر راتللې نو بیا به الله رب العالمین دلته ویلې وی چې رسته به بل پیغمبر هم راځي. نو بل پیغمبر راتلل نشته، نو د الیک نه مراد ختم نبوت طرف ته اشاره ده. د انزل کی و خبره ده نازل دل، یو تشان نزول و یو تشان ورود وی، یو وارد دل و یو نازل دل. نازل دل چې دا د بر ناراضي، د بر نه چې سر راځي نو د تنازل دل و یعنی د اسمان نراغلی. او وارد دل لکه دلته یو واقعا کیږي نو یاره وای دسی دا خبره وارد شوله دسی وشوله. نو یو د حدیث چې هغه ته شان ورود وای چې د پیغمبر د دې حدیث شان ورود څه دی، او د آیت چې نو شان نزولی. نو د دین دلته پته ولګیدل چې د قرآن د برن نازلیږي، نو الله رب العالمین د ټول مخلوق نه چې دی هغه بر دی. د دین پته سو ولګیدل چې ټول مخلوق نه الله رب العالمین بر دی، او د قرآن مجید د برن الله رب العالمین را لېګلې دی. وما انزل من قبلک،
چې په هغه څه ایمان لري چې مخکې راغلي دي ستانه پیغمبر ته وایي ستانه مخکې نازل شي په هغه باندې هم ایمان دوی لري. نو د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم نه مخکې ډېر پیغمبران راغلي، کتابونه راغلي چې آسماني کتابونه او صحیفه چې یو سلور راغلي دي. په دې کې شپېته صحیفه په شیس علیه السلام باندې راغلي دي، 13 صحیفه په ابراهیم علیه السلام باندې، او لس صحیفه مخکې د تورات نه په موسی علیه السلام باندې راغلي دي. نو دا صحیفه شول او د دې سره سلور کتابونه چې مشهور دي، تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید، دا سلور کتابونه. نو یو سلور کتابونه چې دی په دې ټولو باندې ایمان ساتل. وس دا ایمان به څنګه ساتل کیږي؟ نو ایمان به په دې کتابونو باندې اجمالاً او عملاً ایمان چې دا په قرآن مجید او د پیغمبر په سنتو باندې اجمالاً ایمان به په دې ټولو کتابونو باندې دا به منو چې دا ټول پیغمبران الله را لېږلي، دا کتابونه الله رب العالمین را لېږلي او مخکې چې کم احکامات چا منلي دي نو هغه خلق په هغه منلو باندې کامیاب دي او په دقه باندې دوی په هدایت باندې، او چا چې په عمل کړي به جنتونو ته ځي، او چا چې انکار کړي دي نو هغه په نقصان کې دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو داسې اجمالاً ایمان لرل. یا دویمه خبره پکې دا کېږي چې دا مخکې چې کم احکامات راغلي او کم کتابونه، نو بعضی احکامات هغه دي چې هغه د شریعت منسوخ کړي نه دي. لکه اوس مونږ وایو قرباني چې د ابراهیم علیه السلام سنت ته لو کم چې منسوخ شوي دي په هغې باندې اجمالاً ایمان چې دا مونږه په دې ایمان دی چې دا الله رب العالمین را لېږلي وو. خو په دې وخت کې قرآن مجید او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کم دین ورکړی شوی دی نو دغه آخري دین دی یا دا یقیني دین دی، نو دا به عملي کو. عملاً ایمان به په دې او په هغې باندې به اجمالاً ایمانی. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هم دوی یقین لري. نو اوس دا وبالآخرة کې یو خبره ده چې آخرت منل چې د آخرت نه منلو نه بغیر انسان ته د اعمال ډیر زیات ګرانیږي. انسان ته چې د اعمال اسانیږي نو دا د آخرت په منلو باندې چې د یقین او عقیده دا جوړي چې آخرت شته، الله ته مخامختیا شته، حساب کتاب بکیږي، نو د لپاره د اعمال ډیر زیات اسانیږي. او کفرس کدا نه جوړه نو بیا نقصان کیږي. په دې کې یو خبره د یاد ساتي چې نن سبا د خلک ډیر کوشش کوي لکه قادیانیان، نو بالآخرت کې هغه دې ترجمه کوي چې وګوره وای دا بالآخر یادای چې آخري پیغمبر چې دی هغه مرزا غلام احمد قیادانی دی. نعوذ بالله من ذلک، الله دې زمون حفاظت وکي. نو دا خبره چې دا غلطه کوي. د آخرت نه مراد څه دی؟ کم ته چې پښتو کې مونږ آخرت وایو چې د الله رب العالمین سره ملاقات ته، نو هغه آخرت تی مراد دی، د آخرت تی نه دی مراد. هم یوقنون، هم دوی یقین لري. الله رب العالمین یو د آخرت تذکره وکړو، به وسر لفظ د یقین راوړو، لفظي د یقین راوړو. یقین چې دا ډېر زیاته لویه مرتبه ده. یقین اسبا لغت کې سکون ته وای، ولاړې ته وای، په یو ځای ودرېدل. لکه عرب وای وب ودرېدین، د دې دپاره هم د ودرولو دپاره لفظ ده یقین وای. نو یقین چې دی هغه سي درې مرتبې دي: علم الیقین، عین الیقین، او دغه شان حق الیقین. نو دا د یقین مرتبې دي. یو خبره ته معلومه شول او ستا علم کې شک ختم شو، هغه بالکل یقین ته ورسېدل، نو دې ته علم الیقین وای. او عین الیقین دې ته وای چې تا په خپل سترګو باندې ولیدل، وای ما په خپل سترګو لیدل، دا عین الیقین دی. او دا دوه چې کله راجمع شي چې هم د علم په جوړ شو هم د پسترګو ولیدل، نو دې ته بیا حق الیقین وای. لکه مثال لسی وای چې تا ته چا ویلي کعبه ده او په کعبه باندې توره پرده ده او په دې حالت کې ده، او بیا دا خو ستا په یقین کې راغلل، خو ته لاړې او تا ولیدل. نو چې تا ولیدل نو بیا څه شو؟ د علم الیقین عین الیقین ته شو. اوس یې ته خواله ورالې، نو چې کله ته ورالې نو دا حق الیقین شو، دا مثال شو. دا د یقین بیا مرتبې دي. الله رب العالمین دی یقین مونږ او تاسو ته را نصیب کړي، دا ډېره لویه مرتبه ده. پیغمبر به د دې دپاره دعاګانې ښودلې او دا یې وی چې د الله نه یقین او عافیت غواړئ، ځکه چې د یقین نه وروسته د عافیت نه غټه مرتبه نشته. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به فرمایله وای صبر چې دی نو دا نیم ایمان دی، او یقین چې دی نو دا مکمل ایمان دی. نو یقین د الله رب العالمین نه غوښتل، د یقین ډیر زیات غوښتل او یقین را وستل، ولی چې یقین دا ډیره لویه مرتبه ده.
او دا یقین چې کله مضبوط شي چې علم رواني و خبره کیږي او دا په یو ځای ودرېږي نو دغه د علم ولاړه چې دا اصل یقین دی او د دغه نه ایمان چې دی نو هغه تی جوړیږي لکه زمونږ دا یقین دی چې مونږ ته مرګ راځي او الله رب العالمین ته مخامخ کیږو نو ځکه د آخرت لپاره الله رب العالمین د یقین دا لفظ ذکر کو چې په دې مضبوط یقین جوړ شي په آخرت باندې نو مونږ په دې سره اعمال ته تیار شو. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.